پشته کور کې د داسې څوک بې کوره چرته نشي. پشته کور کې د داسې څوک بې کوره چرته نشي او یو کس دې هم دی پلاره او بې موره چرته نشي. په زړه کې مو یوه او په خوله بله وي قاسمه، په زړه کې مو یوه او په خوله بله وي قاسمه، ویریږم چې دنیا په مونږ نسکوره چرته نشي. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر ډېر احترامات مې ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د خیبر پښتونخوا د چې کومه سیمې دي مختلف د هغې زلمي لیکوالانو پسې ګرځو، هغې تاسو سره معرفي کوو، هغې سره د هغې په ژوند او فن خبرې کوو، ورسره شعرونه هم ریکارډ کوو. په دغه سلسله کې مونږ سره نن د ضلع مومند د سیمې چې اوس مهال ژوند په 400 کې کوي ښاغلی قاسم مومند صاحب په پیل کې چې ما کوم شعرونه وویل د دې خالق چې دا د نن نه تقریبا 4-5 کاله مخکې کرن خان په خپل البم باور کې دغه غزل هم ویلی و. د دې خالق ښاغلی قاسم مومند صاحب دی. نن به د دې سره خبرې کوو د دې ژوند په پښتو، ورسره به دغسې خواږه شعرونه نور هم اورو. د ټول نه مخکې خو قاسم مومند صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. السلام علیکم. ډېره مننه ستاسو د راتلګ او زه ډېر مشکور یم چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ له راکو، دومره رالی زموږ خواله، او بیا هم ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو د پښتو د ژبې د پرمختګ دپاره دومره هلې ځلې کوئ. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه قاسم مومند صاحب. بله ملګري تاسو خوښئ، خو هغې ته پته نشته تر اوسه پورې، ځکه چې ما ته نه وه نو هغې ته به هم نه وي. قاسم مومند څوک دی؟ دغه کلام یې هم لیکلی و چې بلا ملګرو اورېدلی دی. هغې سره لږ ځان معرفي کوي. مننه. قاسم زما نوم دی، مومند زما تخلص دی. په 400 کې زه ژوند تېروم، د مومند جانسۍ سره تعلق ساتم، او نن سبا په پېښور کې عرضي اوسېږم، دلته هاسټل کې او دغه نارتوس هسپتال کې خپله نوکري ترسره کوم. بس دغه زموږ ډېره زیاته ښه ده. قاسم مومند صاحب د خپل ادبي سفر آغاز کله کړی دی؟ یاره داسې صحیح خو راته پته نشته، خو تقریبا 10 کې ومه چې ما غزل لیکل شروع کړي وو. 10 کې یاره کېږي به داسې تقریبا 10 کاله 11 کاله دومره مخکې ما شاعري آغاز کړی. صحیح. قاسم بھائی دا راته ووایي چې تر دې دمه په دې 10 کالو کې یا په 8 کالو کې څومره کار مو کړی دی، څه مو لیکلي دي، او دغه کار او زیار چې کم شوی دی دغه څه شو کتاب شکل ورکړی شوی که نه؟ ما خو په شعر و شاعرۍ کې چې کوم دی نو غزل زما د خوښې صنف دی، او داسې نظم باندې هم تبازمایي مې کړې ده، او کتاب خو مې لا تر اوسه چاپ نه دی، ځکه زما ټولې غزلې به وي 50-60 غزلې به ټوټل زما وي، نو فی الحال لا د کتاب برابر غزلې ما نه دي لیکلې. صحیح ده. ډېر زیاته ښه ده. الله دې وکړي چې تاسو د دغه کتاب مواد برابر کړئ او یو ښکلی کتاب زموږ لاسونو ته راورسي. ډېره زیاته به ښایي. قاسم مومند صاحب ادب کې سړي ته ستونزې نه پوهېږي، په پیل کې چې سړی شروعات وکړي دغه ستونزې خو به تاسو ته هم وي، څوک چې تاسو ته لارې چارې سمې کړي؟ یاره داسې ما ته نشي یاد چې ما مطلب د چا نه د دې په باره کې داسې مشورې اخیستي یا مې اصلاح کړي، او ملګري داسې تکړه ملګري زموږ هغوی سره لکه ناستی کوو، او ادبي محفلونو کې ناسته پاسته ما ډېره زیاته هغې کې هم نه ده کړې، خو په شعر و شاعرۍ کې داسې استاد زما نشته، او ما ته نشي یاد چې یاره داسې ما ته چا داسې ښودلي چې یاره له شعر و شاعرۍ په باره کې مطلب چې داسې کول پکار دي داسې. بس دا به ووایي چې وخت د سړي هم ښه استاد وي. وخت بالکل د سړي یو ښه استاد وي، او بس همدغه ده چې دغه د ژوند هلې ځلې سختې منډې تړلې دا انسان ته چې کوم دی نو لار هم ورښیي او استازي ګرځي. صحیح. ډېره زیاته ښه ده. قاسم مومند صاحب ادبي ټولنو سره د تعلق شته که نه؟ لکه که اوس نه مخکې خو به وو. د ادبي ټولنو سره خو زما اوس تعلق نشته، او مخکې داسې وه چې دلته زما یو ډېر ښه ملګری تکړه شاعر دی جلال خلیل، هغوی دغلته د
پښتو ادبي ستوري یو غونډه بیا کوله په هغې کې 3-4 ځل هغوی سره زه ناست پاست داسې یم د هغې نه پس ما داسې ناسته پاسته ډېره نه ده کړې. صحیح ده، ډېره زیاته ښه ده، ډېره زیاته مننه کوو. قاسم مومند صاحب کلامونه به ورو او 4-5 خو به ورو نو بس ارشاد. سمه ده. یو کلام د سره شریکومه. زمونږ یو ملګری دی زید الله، هغه ما نه بار بار د دې غوښتنه کوي. کلام مطلب داسې ده چې سپرلی شو ونې بوټي شو سمسور د غره په سر. سپرلی شو ونې بوټي شو سمسور د غره په سر، ښکلا شوه رنګیني شوه لور په لور د غره په سر. ډېر ښه. د خدای قدرت ته ګوره سا جبه نظاره ده. د خدای قدرت ته ګوره. د خدای قدرت ته ګوره سا جبه نظاره ده. لورایه شین صادر ښکاري راخور د غره په سر. د خدای قدرت ته ګوره سا جبه نظاره ده. لورایه شین صادر ښکاري راخور د غره په سر. او اشنا زما او ستا خبره پټه پاتې نه شوه. اشنا زما او ستا خبره پټه پاتې نه شوه، رخسار دې بلېده لکه سور وور د غره په سر. ډېر ښه. او راځه چې د دې خلقو د نظره لږ پناه شو. راځه چې د دې خلقو د نظر لږ پناه راځه چې د دې خلقو د نظره لږ پناه شو. راځه چې دواړه جوړ کړو ځان لږ کور د غره په سر. راځه چې د دې خلقو د نظره لږ پناه شو. راځه چې دواړه جوړ کړو ځان لږ کور د غره په سر. او بل شعر دی چې د سر او ساز رازونه پکې پټ راته څرګند شو. د سر او ساز رازونه پکې پټ راته څرګند شو، تر غوږ چې مو شو ستا د بنګړو شور د غره په سر. او هغې ویل قاسمه ما هم دا فیصله وکړه. هغې ویل قاسمه ما هم دا فیصله وکړه، بس ژوند به تېروم در سره نور د غره په سر. واه واه واه، ډېر ښه کلام. ستاینه چې وشي هر څومره کمه وي. دومره خواږه شعرونه د چا زړه نه کېږي چې بس یې کي. زموږ ملګری منصور صافي هم ناست دی ګوري. ډېره مننه د منصور صافي صاحب هم کوو. هغې ته به کوم یو کلام ډالۍ کوئ؟ منصور صافي صاحب ته به یو کلام ډالۍ کو. د کلام مطلب څه داسې ده چې دلته کې رنګ د حقیقت او د مجاز بدل دی. دلته کې رنګ د حقیقت او د مجاز بدل دی. دلته د حوبت په منځ کې امتیاز بدل دی. او راځه چې ځو دلته سندرو ته څوک غوږ نه نیسي. راځه چې ځو دلته سندرو ته څوک غوږ نه نیسي. راځه چې ځو سړیه دلته د ژوند ساز بدل دی. او زه یې له ځان نه ورک کړم سم یې په خپل ځان مین کړم. زه یې له ځان نه ورک کړم سم یې په خپل ځان مین کړم. خدایه توبه د دغه ښکلي هر انداز بدل دی. مننه. زه یې له ځان نه ورک کړم سم یې په خپل ځان مین کړم. خدایه توبه د دغه ښکلي هر انداز بدل دی. خپل زړګي د بادشاهۍ اختیار مې ټول ورکړی. په خپل زړګي د بادشاهۍ اختیار مې ټول ورکړی. اوس هم د وخت محمود هغه د فیاض بدل دی. ډېره مننه. او زما او ستا د کار خبرې به چا څه پېژندی؟ زما او ستا د کار خبرې به چا څه پېژندی؟ شکر وباسه چې زما او ستا آواز بدل دی. او مقصد ده چې زمونږ د دواړو د مقصد دعا قبوله شوله. زمونږ د دواړو د مقصد دعا قبوله شوله. قاسمه ځکه مو د نوي ژوند آغاز بدل دی. ډېر ښه، ډېر زبردست. ډېره مننه. ډېر ښه کلامونه تاسو ویله او ډېر د ستاینې وړ کلامونه دي، ډېر درانه کلامونه دي. زمونږ مینوال به ډېر خوند اخلي. خو داسې ده چې چونکې تاسو موږ ته ډېر په ګرانه میلاو شوي او تاسو قیمتي وخت دی، تاسو دومره ایستی دی، نو په دغه دوو کلامونو خو زمونږ تنده به ماته نه شي. نو نور به هم راته خامخا وایي. او دغه خلک چې کوم زمونږ مینوال دي دی به یو ځل بیا هم ما را په عذابوي تاسو پسې. نو زه وایم چې په دې یو ځل له دا تنده سړک وو انشاءالله بیا به هم راځو انشاءالله. لومبي ځل چې لږ ډېر وي نو ډېره مزه کوي. بالکل. یو کلام
داسې دی چې مطلب دی چې ستا د خپو خاورې لګوم لکه رانجه په سترګو ستا د خپو خاورې لګوم لکه رانجه په سترګو جانانه ولې به دې نه لګم ښه په سترګو ستا د خپو خاورې لګوم لکه رانجه په سترګو جانانه ولې به دې نه لګم ښه په سترګو او هغه چې ستا د قدرتونو نه منکر دی ربه هغه چې ستا د قدرتونو نه منکر دی ربه ما ته خو دغه خلق ټول ښکاري ړانده په سترګو ډېر ښه او بل شعر دی چې ستا ښکلي مخ ته په زیر زیر داسې درګورم زه ستا ښکلي مخ ته په زیر زیر داسې درګورم زه لکه چې چا هډو لیدلې نه وي څه په سترګو او ستا ښکلي مخ ته په زیر زیر داسې درګورم زه لکه چې چا هډو لیدلې نه وي څه په سترګو او منم چې زه د وصال په خوږو نه مړېدم منم چې زه د وصال په خوږو نه مړېدم خو جدایۍ دې راله راوسته تیاره په سترګو او کاش چې ته هم چرې زما په شان په ما مین وې کاش چې ته هم چرې زما په شان په ما مین وې یا خو چې ما هډو لیدلی نه وې ته په سترګو مننه کاش چې ته هم چرې زما په شان په ما مین وې یا خو چې ما هډو لیدلی نه وې ته په سترګو اوس یې د زړه له کوره هم نشي ویستی قاسمه اوس یې د زړه له کوره هم نشي ویستی قاسمه تا په لومبي ځل ورکتلي وو د زړه په سترګو ډېره مننه مومن صاحب ډېر د ستاینې وړ کلامونه دي او یو ځل بیا دا زیاته کم چې ډېر درانه دي ډېر خواږه کلامونه دي نوي نوي رنګونه دي خیالونه دي پکې خوشحاله شو چې داسې تاسو سره پروګرام را جوړ شو یو کلام به راته بل وایي نو بیا به ځو بالکل کلام مطلب ده چې راوله په خوله د زړه خبره راته ووایه راوله په خوله د زړه خبره راته ووایه ولې مرور شوې د زړه سره راته ووایه راوله په خوله د زړه خبره راته ووایه ولې مرور شوې د زړه سره راته ووایه او زه د یو ساده پښتون بچی یم بېوسه یم زه د یو ساده پښتون بچی یم بېوسه یم وجنې مې په څه یا زوروره راته ووایه مننه او ما ته به یوې ستا شاعري مې ډېره خوښه ده ما ته به یوې ستا شاعري مې ډېره خوښه ده ما ته به یوې یوه سندره راته ووایه ما ته به یوې ستا شاعري مې ډېره خوښه ده ما ته به یوې یوه سندره راته ووایه او نور د انتظار کولو توان په ځان کې نه وینم نور د انتظار کولو توان په ځان کې نه وینم کله به راځي یا مسافره راته ووایه او بل شعر دی چې ډېره مزدوري مې پکې ستا دپاره کړې ده ډېره مزدوري مې پکې ستا دپاره کړې ده راوړم درله څه د پېښوره راته ووایه او مقطع داسې ده چې هیڅ هم درنه نه غواړي قاسم خو بس یو سوال کوي هیڅ هم درنه نه غواړي قاسم خو بس یو سوال کوي ولې دې ګزار کړم له نظره راته ووایه ډېر ښه ډېره زبردست ډېره زیاته مننه کوو ډېر ښه کلامونه ستاسو قاسم مومن صاحب په زړه کې مو څه دي څه داسې یو خبره داسې یو پیغام چې هغه تاسو غواړئ چې ولس ته ورکړم څه به ویل غواړئ ډېره مننه زه خو به لیدونکو ته بس همدغه پیغام ورکړم چې چېرته چې هم یې خو پر یو خبره لږ خیال کوئ چې کم سے کم پیغور چاته ونه کوي ځکه چې پیغور یو داسې الفاظ دي چې هغه د انسان زړه ورانوي نو نه ده پکار چې یو انسان د بل انسان زړه ته تکلیف ورسوي درد ورته ورسوي په مینه محبت ژوند تېرول پکار دی او د پیغور د خبرو نه ځان ساتل پکار دی
ډیره زیاته مننه ډیره مننه ډیره ډیره زیاته مننه ډیره ډیره مهرباني زیاته مننه ډیره زیاته مننه قدرمنو دا د ضلع مومند د سیمې ښاغلی قاسم مومند صاحب چې ډیر بې انتهایي غزلزار خپرونو کې یو ډیر بهترینه مرکه چې هغه وشوه د نور کله په شان زلمی لیکوالو ډېر ښه کلامونه ویل او ډېر ښه هغه انداز هغه لفظونه نوي نوي قافیې ردیفونه ډېر ښه د ستاینې کلامونه وو مننه یې کوو ډېره زیاته د منصور صافي ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره راغلی دی دغه پروګرام یې را جوړ کړو اوس د کیمرامینۍ په توګه باندې موږ سره لګیا دی کار کوي د مجبورۍ نه موږ سره سړی نه و نو مننه یې ډېره زیاته کوو او تر بلې مرکې مو په الله سپارم زموږ ملګری قاسم مومند غازي نادان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ